عبدالله ولسمشر غني ته وایي چې د لوړې مراسم دې وځنډوي او ما سره دې بیا له سره معامله وکړي او ورته نورې عجیبې خبرې وکړي چې ولس یې حیران کړ. د رهبرۍ او د یو هیواد د پرمخ بیولو هیڅ داسې یو وړتیا نه ښکاري پکې. ملګرو راځئ چې عبدالله صاحب څه بیا وویل او څه پلان لري له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په افغان ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غني وروسته مخکښ نومان عبدالله وایي چې د ولسمشر غني په څیر هغه هم د لوړې مراسمو ته تیاری نیولی دی، خو که چیرې د حل لار موندل غواړي نو غني دې د لوړې مراسمو وځنډوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس او د ټاکنو نومان عبدالله تېره شپه د ټیلیونیوز ټلویزیون سره په یوې مرکه کې د ټاکنو په وروسته لانجو او ناندریو باندې تفصیلي خبرې وکړې. عبدالله په دغه مرکه کې ویل چې هغه لا هم هیله مند دی چې په ټاکنو کې رامنځته شوي کړکېچ به له ولسمشر غني سره حل کړي. نوموړي دغه راز د ولسمشر غني سره د ګډ کار کولو امکان هم رد نه کړ. عبدالله ویل چې د ټاکنیز بحران دواړو خواوې او هغه اشرف غني د له تدبیر او حکمت کار واخلي او راتلونکي ته دې فکر وکړي چې ولې یو څه تیر شي. عبدالله ویل که چیرې ټاکنیزې ستونزې حل کړی شي نو دی هم تیار دی چې په عادلانه ډول یې پر منځ کې پرېکړه وشي، خو غلا، فساد او درغلي نه مني. عبدالله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون په اړه وویل چې د سولې لپاره یو ښه ګام دی، خو د زندانیانو د خوشي کولو لپاره باید داسې ګام واخیستل شي چې هیله بخښونکی وي. د عبدالله پر وینا که چیرې طالب زندانیان خوشي کیږي باید د سولې د یو تړون په یوې اډانه کې خوشي شي او دا باید ترلاسه شي چې دغه زندانیان به بیا جګړې ډګر ته نه ځي. عبدالله وروسته له هغې د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو کړکېچونو په اړه بحثونه وکړل چې هغه له لا وړاندې د ولسمشر غني بریا رد کړې وه او ویلي وه چې نوموړی افغان ټاکنې ګټلې دي. عبدالله وایي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې هغه د پاکو رایو په ترلاسه کولو سره بریالی دی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر غني بریالی اعلان کړی دی. عبدالله څو ورځې وړاندې د لوړې مراسمو پر ځای کولو اعلان هم کړی دی او هممهاله د هم شموله حکومت جوړولو خبر وکړ چې هغه وویل که چیرې حالت همدا ډول روان وي نو دی به هم د لوړې مراسم وکړي. په ورته مهال بیا ولسمشر غني د بیا ځلې بریا ترلاسه کولو له امله اعلان کړی چې راتلونکي دوشنبه به د خپلې بریا وروسته د لوړې مراسم وکړي. هر خبر ورکړی چې دغې مراسمو ته د بهرنیو هیوادونو یو شمېر چارواکي هم راوغوښتل شوي دي. د عبدالله له غوښتنې وروسته ولسمشر غني د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه لا څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غني په ټاکنو کې له بریا وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ باورلیک هم ترلاسه کړی دی او د راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر اعلان شوی دی. د یادولو ده چې ولسمشر غني د بریا ترلاسه کولو سره سم د یو شمېر بهرنیو هیوادونو څخه د مبارکۍ پیغامونه هم ترلاسه کړي دي. ملګرو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.